سی علاقې ته راغلي چې دا زمونږ د یار علاقه ده، زمونږ د خوږ ملګري علاقه ده چې که تور پیکې د سړي خوښ شي نو دا بده ده څو، یا سور بنګړی د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه. او ملا د زړه نه تپوس وکړه دې تصویر ته ګوره که چېرته دی د سړي خوښ شي نو دا بده ده څو. راغلي یو ډېر د دیر ډېرې پښتنې خاورې ته او ستاسو په دې ځوانو او ستاسو په دې مشرانو او ستاسو په دې علاقه باندې زه ډېر فخر کوم، ډېر ویاړ کوم، ځکه چې ردیر داسې خاوره ده چې په دې کې داسې پښتانه دي چې که دلته مړی کېږي په غیرت پکېږي. نور هر څه خو لا یو طرف ته که دلته چې مړی کېږي نو د هغې کهاني چې وګورې هغه به ډېر په غیرت شوي وي. نو راغلي یو د هوټل افتتاح له مونږ له پکار ده کومراټ ته چې په ګاډي کې لاړ شي نو 4 ورځې چې ستنې وخیم نه به ټیک کېږئ، دونه لکه مونږ تلي یو دونه ګاډی به دونه ودرځئ. نو زه وایم که دلته سړي وزټ وکړو بچي راوستل یار دوست هغه ته هم دا ووایي چې بی دلته لاړ شه چکر ووخه او په دې طرف باندې چې راکوشې په ایمان به دغه شهید سر ته چې مونږ راورسېدو لاندې مغه بنګلې ولیدې مونږ که په کشمیر کې یو ملګرو ته مې یو خوا بل خوا وګورئ چې کشمیر دی که په دغه کې یو په دیر کې یو چې کوم ځای ته راورسېدو. نو د هوټل افتتاح هم وشوه، انشاءالله زه به دې ته لیوني راولم، روغ به ورته راځي خو زما خپل ظلم دی. زه اکثر د هغوی نه ویډیو هم زه نه کوم، زه اکثر په کلي کې لیوني راغونډ کړم چې کوم ماشومان یې معذورې په خپله یې بوځم چکر وله ورکړم خو ویډیو ته نه کوم، زه هم چې دویم لږ د ژوند نه خوند والي. نو انشاءالله دلته که دویم د دې نه بعد دویم ځل زه راتلم نو زه به لیوني راولم، په هغوی به د علاقه ینم او د هغې نه بعد به دلته ډوډۍ خورم او بیا به ځمه. شعرونه دي 2 شعره د مومن صاحب چې یو سړي دومره رنځور کړم صاحبه چې 50,000 درهم را باندې لګي او دا الګ دکان ته مه راولې خدایا د اینده ویزوی ملهم را باندې لګي، دا الګ دکان ته مه راولې خدایا د اینده ویزوی ملهم را باندې لګي. او 2 شعره چې یو ښکلی و د ټولې زمانې ورته کتل، یو ښکلی و د ټولې زمانې ورته کتل، شیشې ته به یې نه کتل شیشې ورته کتل. او زمونږ بدقسمتي سوه د دې دور جوانه، زمونږ بدقسمتي سوه د دې دور جوانه، نشې ته به یې نه کتل نشې ورته کتل. زمونږ بدقسمتي سوه له دې دور جوانه، نشې ته به یې نه کتل نشې ورته کتل. او چې ښایستونه ټول په غرونو کې پراته دي، نفرتونه په ښارونو کې پراته دي، چرته یو نیم پکې وای نو زړه مو خشي ښکلي ټول په کالجونو کې پراته دي، چرته یو نیم پکې وای نو زړه مو خشي ښکلي ټول په کالجونو کې پراته دي. چې تاونه به مې ټول د خپل جانان در نه وباسم، خدای شته چې زور د هر ارمان در نه وباسم. دا ماته چې د سرو شونډو د پاسه رقیب شوی دی که چرته په لاس راغلی نو پیزوان در نه وباسم. یا زړه یا لیونی شې څه په ګډو وړو سره یو یار له دې ورکوم دا پیریان در نه وباسم. او رقیبه په جانان باندې مې دومره پروا نشته، رقیبه خو که ګیر مې کړي نوکان در نه وباسم. چې یادونه به مې خیال له راوستل چې کله مړه وه د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه، یادونه به مې خیال له راوستل چې کله مړه وه د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه. غربت دومره سیوا و چې کفن له پیسې نه وې دا هر څه مې په زړه باندې لیکل چې کله مړه وه. یو زوم یو مې کور و یو مې مور و یو مې خور و زمانه زما خور سیوا جړل چې کله مړه وه. یادونه به مې خیال له راوستل چې کله مړه وه د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه. تربوره خوا دې یخه شوه تربوره په قلار شوې، تربوره ما جړل او تا خندل چې کله مړه وه. د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه. یادونه به مې خیال له راوستل چې کله مړه وه. والله په زندګۍ کې مې په ژوند څه پروا نه وه، والله خپل ارمانونه مې وژل چې کله مړه وه. د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه. او ضمیره چې مور مړه شوه کیفیت مې داسې جوړ شو داغونه به مې لاس له ورکول چې کله مړه وه. د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه. د مور یې هر ارمان ګلاب په سلګو کې پروت دی، پلار یې لا اوس هم سپنورو وسوسو کې پروت دی. مسافرۍ کې دې زړګي الله څوک نه وجني، ما اورېدلی دي چې بیا په تلاجو کې پروت وي. د مور یې هر ارمان
ګلاب په سلګو کې پروت وي ګلاب په پلاري سپنور وسوسو کې پروت وي او مسافرای کې دي زړګي الله څوک نه وجني ما اورېدلې دي چې بیا په تلاجو کې پروت وي مرګ شته دا حق ته خو سعودي کې الله څوک مو وجنه بیا د کور خلق نسکور پادیرو کې پروت وي او د مسافر سړی بچي زمیر خان خپې جني جبې په پلار پسې وي ګاټي په مرو کې پروت وي مسافرای لا چې د کلی نه راتلم کپیله د شپې په 3 بجې د کور نه راوتم کپیله ماشوم بچی مې په ودو باندې ښکول کړی والله توبه توبه مې د هغې شپې غم کپیله مور مې په دواړه مخه ښکول کړم ویل الله دې مل شه لکه ماشوم ورته په خپو کې جړېدم کپیله د کور مېرمنې ته مې وکتل ځان له غمو د لیوني په شان کوسې له تلم راتلم کپیله او د خان بچیا ته له دې سختې نه څه خبرې چې په ایرپورټ کې پیې ته را ختم کپیله زه چې د کور نه راوځم زوی مې سلګی ونیسي مسافرۍ لزم خفګان نه مرۍ ونیسي مسافري سخته نه ده خو بس دومره ده چې بھیجان هلته به څوک موږ ته د مور د لاس ډوډۍ ونیسي توبه توبه اور په سړي باندې بلیږي هلته چې کپیلان درنه تنخوا د مزدورۍ ونیسي دا جي کارونه خراب شوي دي درځمه بس دی د لاکو کار خلک په 10,000 روپۍ ونیسي د دعاګانو یو سله وه چې زمانه لاړه ای زه مسافر وم چې مور مې د دنیا نه لاړه د دعاګانو یو سله وه چې زمانه لاړه زه مسافر وم چې مور مې د دنیا نه لاړه پلار مې ویل په زنکدن کې ستا نه هماغه سته د اخرې سلګۍ والې د ارمانه لاړه خور مې ویل لاله اسمان ته به یې سترګې کړلې قسم دې ستا د لاسه مړه د خفګانه لاړه زما مور مړه ده ما پرېږده و دیدن له ځم کپیل ویل لاړ شه خو ویزه دې ګوری خانه لاړه او یارانو ویل زمیره چغې خوب کې ولې وخې زمیره چغه دې د خولې نه تر اسمانه لاړه چې ژوند که بېلتانه وې نو مړ به وې مرګ که د خفګانه وې نو مړ به وې ژوند کې خو مې یو الله ته سترګې دي رزق که د خانه وې نو مړ به وې او زه په مینه کلکه عقیده ساتم ځکه بې ایمانه وې نو مړ به وې دا خو دې 2-3 میاشتو رنځور کړم عشق که د پخوانه وې نو مړ به وې او دا شهید دی مخامخې ویشتی دی ویشتی که د شانه وې نو مړ به وې او زه ضمیر د مور په دعا رنګ یمه بیل که د بابا نه وې نو مړ به وې چې یو ښکلی به راتلو په دغه لار لکه د مار یو ښکلی به راتلو په دغه لار لکه د مار زه هم ورته په لار کې پروتم جار لکه د مار او رقیبه منګری دی سم ټکونه پې در کومه ساتلی مې دی ځان له ښکلی یار لکه د مار او ته څه وایې ما مه غواړه زما غوښتنه مه کړه ښځه ټیک ده ته څه وایې ما مه غواړه زما غوښتنه مه کړه دا ستا په کور کې ستا سپینګیری پلار لکه د مار او رقیبه که د یار نه په قلار نه شوې نو واوره په لار کې چېرته پروت به یې مردار لکه د مار وې زما خوښه یې په زور خبره مه ورانوه درله به جوړ کړمه په کور خبره مه ورانوه د پلار زما په حق کې څه وایي دا واوره که نه دا جي قسم دی د انګور خبره مه ورانوه دا مور زما په حق کې څه وایي دا واوره که نه دا جي قسم دی د انګور خبره مه ورانوه او دا چې ښکلې نه ده عینې لځي نو څه لځي زړه مې له سینې نه دې کوڅې لځي نو څه لځي او دلته کې چې راشي نو بیا یو په 3 ګناه کوي دا خلک کعبې لځي توبې لځي نو څه لځي مړی کې پخپله د تپوس یې ته څوک نشته دی بیا ورله سبا له جنازې لځي نو څه لځي او نه کېږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کېږي دا خو کالجونو ته نشې لځي نو څه لځي او ټیک تره دی تره دی خو زما ورسره نه لګي دا ورکره هره میاشت کې شپې لځي نو څه لځي او مور یې پلار ته وویل په دې کشره لور شکي یمه دا چې ضمیر وینې دروازې لځي نو څه لځي مهرباني